پښتانه اصل کې څوک دي؟ علامه سید جمال الدین افغان وی په تتمه البیان کې وی پښتانه اصل کې چې دي دا ایرانی ټبره خلک دي، لغوی نه دا رامنشعب سوي خلک دي. او بعض علما د دنیا وی پښتانه اصل کې بنی اسرائیل دي، یعنی د یعقوب علیه السلام اولاده ده. اسرائیل خو د یعقوب علیه السلام نومو، د یعقوب علیه السلام اولاده. بیا د سلسله د نسب طالبانو افغانا چې و، د افغاناوي د شاول زویو. شاول د حضرت طالوت علیه السلام په اولاده کې راځي، او طالوت علیه السلام بیا طالبانو حضرت یوسف علیه السلام په اولاده کې راځي. کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم. دا طالبانو سلسله د نسب ګرځېږي. دا هغه اقوال دي چې د پښتنو په هغه باندې کېږي. نو طالبانو څه مناسبت د بني اسرائیلو د پښتنو هم شته؟ یو مناسبت طالبانو په لهجه کې هم ده. تاسې عبري ژبه واورئ، طالبانو بیا تاسو ته معلومات کېږي. عبري ژبه کې هم دا ښې ډېره یادېږي. او موږ او تاسې هم طالبانو داسې دا ژبه او د دوی د موږ د لهجو په لحاظ باندې طالبانو څه مناسبتونه شته؟ والله اعلم. بعضې علما دا مني، علمي تحقیقات د علما په دې باندې خبرې کوي. نو بعضې خلک وایي که موږ بني اسرائیل سو بیا بده د طالبانو. بده نه ده، بني اسرائیل خو یعنې دا معنا د یعقوب علیه السلام زمن، او دا بني اسرائیل چې ګمراه سوي دا خو نه دي. الله یې موږ اسلام نصیب کړی دی.